خپل عظیم پروردگار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهېږئ نو دا ډېر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامی قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت. هغه دې نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنې په اوداسه سره. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو پروردگار نازل کړی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نو آیا له دغه کلام سره تاسې بې اعتنایي کوئ او په دغه نعمت کې تاسې خپله برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اوس که تاسې د چا محکوم نه یې او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتونی یئ نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلي وي او تاسې په سترګو کتونکي یئ چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ؟ په هغه وخت کې ستاسې په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسې نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسې ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یئ. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. بیا که هغه مړی د خدای د درګاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مالامال جنت دی. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي نو د هغه هرکلی داسې کیږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. او که هغه له دروغ ګڼونکو ګمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلي اوبه او دوزخ ته ننوتل دي. دا هر څه بیخي حق دي. نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.